مونږ څنګه اوس په دې کلاس کې یونټ کنورژن نو یونټ په موږ سره څه شي دا دلته زموږ سره فیټ هم دی او دا هم دی مونږ څه پیژنو چې مونږ اول پیژنو ډیسیمل ډیسیمل او ارکیټیکچر صحیح شو کنه ارکیټیکچر فیټ نو ارکیټیکچر په ډیسیمل کې هر سره راځي صحیح ده کنه دا بل کوډ ځان ته بول ریسایز کو صحیح ده کنه صحیح زما په ارکیټیکچر کې دوه خبرې صحیح شو دا به ځان له مرچ کما په دې بل د ګولې کما یو د سوای مونږه فیټ بل ته سوای انچز وته وایو ټیک شو کنه ها دلته کې چې کوم ویلیو راځي فار ایگزامپل مونږ ولي کړه 10.5 صحیح ولیکو 10.5 ها چې 10.5 راغی دې مطلب بدل کې څه شي 10 feet and the 0.5 نه is equal to 0.5 per شي divide by 12 بشي څه بشي دا ضرب 12 بشي څه بشي دا په 12 کې ملټیپلیکیشن والی صحیح شو 5 بجې باندې بل ویلیو 4 هغه هم 12 کې ضرب ویلی ټول په 12 کې ضرب دا اشاری نه هغه 12 کې ضرب 12 کې ملټیپلای کیږي دې مطلب څه شو 10 feet 6 inch 10 feet 6 inch خو دلته کې باندې کې یو ډیسیمل فیټ کنا یو فریکشنل فیټ وز دا ارکیټیکچر کې مونږه دا د مونږه چې دا ډیسیمل فیټ لکه دا خبره بوز دي سلاړ شي 10.56 فوټ څه شي 10.56 نو زه جوز دا د دې مطلب خو 10 فوټ شو از ایکوال ټو 0.56 بس شي دغه ملټیپلیکیشن وکي په 12 کې 6.72 تر راغی څه راغی دا یو ویلیو به وسوي 6.72 انچ 10 فوټ او 6.72 انچ راغی صحیح شو کنه په دې کې بیا کله خلک به کوئی 100 انچ او نیم انچ پاو کم پاو باندې وایي نه په خبره باندې نو دغه ځکه سي دي بکی دا په کاج بیا فلیکشنل دواوړي کته چې دغه کتري کنه خلک دي سي وای ګوره لکه دا 10 فوټ چینج مونږ لیکل دی کنه خلک دا ویلو دي سیم لیکي ښا 10 صحیح 1/2 څنګه لیکي 10 صحیح شو کنه 10 صحیح 1/2 لیکي کنه نه ها بالکل 10 چوته وي 10 صحیح 1/2 وندل کې دا ویلو نه لري هغه وجه سره دغه ته اړه نو لا ټیکسټ کا کنه 10 صحیح 1/2 خلک دي څه وایي نو تاسو ماته وایي چې 10.5 ټیک دی کا 10 فوټ چینج ټیک دی کا 10 صحیح 1/2 دا صحیح کم صحیح دی بدی 10.5 خو دې د فریکشنل فیټ وایي فریکشنل کې معنی بټي چې بټي بګی راشي خیر دی لکه زه وتا دا وایم چې لګوري ګران ځکه وایو چې 10 فوټو 5.5 انچ دی نو 10 فوټ باندې باندې شام یا 5 صحیح 1/2 وایي پوهې به خبره باندې صحیح چې بټو دا وړو دی بیا 10 1/2 صحیح ده او چې یو سوتري نو بیا په سره چې لګي 1/8 په سره بیا لیکي نو دا شو زنه مونږ پیژنو چې دا مونږ سوا یو صحیح ده کنه خجی ټیک شو کنه دی برته کې خیال کړی دي څه نه کړل انچ وته دی کړل نو مطلب دا 0 1 2 3 4 کنه 90 دی دا لاندې څه نه کړل سی ام وته دی کړل ټیک شو نو مونږ دا پیژنو مونږ بدله د انچ لرا شو اول یاد ساته چې په یو انچ کې 8 سوتري په یو انچ کې 8 سوتري دا څنګه دا سوتر د دې 1 او د 2 په مینس کې ګوره ښه د دې 1 او د 2 نه 8 پاتې شي او د 1 او د 2 په مینس کې ګوره د دې ډیویژن څنګه دی دای په 8 ډیوایډ کړی دی
اټي هم ډیوایډ کړه د نور ورپسې ډیویژن هم دی د 1 نه د 2 پورې ګوره دې ته سوي لکه دې ته موږ وایو 1 د موږ 2 دې ته 3 دې ته 4 5 6 7 او دا اخرنۍ 8 یعنی ګوره 0 1 2 3 4 5 6 7 8 دا به کې اته دي کړی دي دا غړغړ به کې اته دي نو دې مطلب دا چې په یو انچ کې څو سوتره شو 8 سوتره شو څو به کې مایکرو سوتره شو مایکرو په څومره اټي نو دواړه به جمع کړي 16 صحیح شو کنه نو بده دا کم ټیپ چې موږ راکړه دا په 16 باندې یو انچ په 16 وایي کړی دا 16 په 16 باندې مطلب دا چې د مایکرو سوتره پورې بکشته د مایکرو سوتره مایکرو به اټي او برابر شي درمیان هغه به ماټي نه نه مایکرو به 16 بیا کنه اب ایک په یو انچ کې دنه په یو انچ کې خو اته سوتره دي خو په یو انچ کې دنه بیا 16 مایکرو سوتره دي صحیح ده کنه 32 پکې نه نو سوتره دي او 64 پکې بیا مونو سوتره دي پوه شئ په خبره ٹھیک شو کنه دا یو انچ کې دنه سو سوتره دي اتا سوتره پکې اته دي مایکرو سوتره پکې سو دي 16 وس چې تکله یو سوتري صاحب نو هغه به ته داسې بوده نه یا به ته بیا لیکې څنګه ایک سوتر خو ته نشي لیکلی ته به هغه څنګه لیکې 1 انچ او څه شی 1/8 1 انچ 1/8 یعنی 1 صحیح 1/8 انچ پته لیکي سبا لیکي 1 صحیح 1/8 موږ د پته ولګي چې یار دا یو انچ او یو سوتر دی ٹھیک شو کنه وسته چې لیکي یو سوتر دی نه 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 بس سوتر دی کنه پدې نه پته لګي چې دا سوتر دی صحیح شو وسته لګي دلای کنه تاسو چې یار دا خو دو سوتر دی صحیح دو سوتر نو دې 1 نه خو دو جوړول غواړي کنه صحیح شو نو دی وای چې یار 1/4 چې دو سوتر راځي به صحیح 1/4 به راځي چې دو سوتر راځي به صحیح دا څنګه بدی پون 8/4 ګورې چې چل دی کنه یو سوتر دی اوس خو دو سوتر دی اوس خو موږ دې نه کولای چې دوه پرانه سوتر کې سړي دا اټي نیم کو اټي سکو نیم کو نو دو سوتر ته راځو اټي سکو نیم کو 4 صحیح شو کنه په یو سوتر کې خو اتو اوس خو دو سوتر دی نو دا اټ حساب نشته نه چې دا دو شو نو دا اټ هم په ټولي وایي صحیح شو کنه نو دا زموږ څه شو 1/4 نو ته چې کله دې څه ولیکې کنه 1 صحیح 1/4 انچ وسره دلته دې غټه غټه ولیکې نو موږ ته پته ولګي چې یاره دی وایي چې یو انچ او 2 سوتره وځو دا ګوره و صحیح 3/8 چې 3 سوتره لګي هغه ته باندې وسای 1 انچ او 3/4 3/8 دغه یو انچ او 3 سوتره یو انچ 3 سوتره صحیح شو کنه د دې مطلب څه دی دا 1 په 8 ډیوایډ کو 1 یې څه چلو کو سره 8 ډیوایډ په 8 ډیوایډ کو نو د چې 1/8 کو نه دینه سره راغی اشاریه 125 راغی اشاریه 125 بیا د دې چلو کو دا خو د انچي خبره ده کنه بیا دا یو نه دی دی په 4 ډیوایډ کوی نو د دې ډبل شو کنه د 100 کی 25 وا دې دا کا شاده ده د 125 د ډبل شو صحیح از ایکوال ټو دا کته ته د له ملټیپلیکیشن په ټول کا د دې ډبل شو نو د یو سوتر ډبل شو نو د یو سوتر ډبل شو نو موږ څه کې ولیکو په 4 کې ولیکو دا یو موږ په 4 قسم کو وس دا 3 سوتر راځو نو د دې په ټریپل باندې ده کنه دغه یو په ټریپل ده د دې په ډبل ده صحیح شو نو موږ د سولې کو 3/8 وته ولیکو دا په اصل کې کنورژن دی کنه
دې خبره باندې پوهیږي ها راشه دغه راشه راواله ټیک شو کنه دا زموږ سره څه شو یونټ کنورژن ولا دا یونټ دا کنورژن د پاره مونږ وایو چې را مونږ به دا سوتري څنګه تقسیمو لکه مونږ دلته کې وی چې 1/8 نه به یو سوتر مطلبي دا 1/4 چې مونږ کو نو دی به 2 سوتر شي 3/8 به 3 سوتر شي اوس خبره نیمه انچه لاله نیمه انچه نو نیمه انچه خو همیشه یو انچه په 2 تقسیم کې چې نیمه دی راشي کنه یو انچه په 2 تقسیم 1/2 اوس دی خو ته خبره سره روانه ده دا 4 سوتر اوس 5 سوتر روانه ده نو 5 سوتر به 5/8 کې ولې 5 سوتر به څه کې ولې 5/8 کې او 6 سوتر به څه کې ولې 3/4 او 7 سوتر به څه کې ولې 7/8 اب دا اته سوتر پوره شي نو خو بیا جو انچه پوره شو اته سوتر بیا څوک نه وي خیال دې نو داسې چلو کو دا یو انچه په 8 تقسیم کړه وې د دې ځکه مطلب پکې دا ده لکه دا یو انچه چې په 4 تقسیم کې د دې ځکه مطلب پکې دا ده لکه دا یو انچه چې په 8 تقسیم کې د دې ځکه کې دا مطلب نه چې دا یو انچه په 2 تقسیم کې د دې ځکه کې دا مطلب نه چې دا یو انچه په 8 دا یو څه شی ده 5 سوتر مطلب څه ده 5 صحیح شو کنه دا شاده دي دا دای مطلب دی چې 3/4 کې والی دا به شپږ سوتره شي او په 7/8 کې چې والی دا به شي دا به 7 سوتره شي دا به چی شي دا به دې سره به دا پوره شي خو شي کنه نو په یو انچ کې څو سوتره دي 8 سوتره ها ټیک شو کنه ټیک شو کنه نو په یو انچ کې زموږ څه سوتره دي 8 سوتره دي دا خبرې تا په ارکیټیکچر کې پیژندې ښه په فرکشنل انچز دې ته فرکشنل انچز وایي ارکیټیکچر یا فرکشنل انچز اوس په دې زمل کې دا د سینې لیکل کېږي ښه په دې زمل کې څنګه لیکل کېږي په پوینټونو کې لکه څنګه چې دلته راغلي پوینټونه دي 1.125 inch د دې په سم مطلب 25 ډبل لکه د دې به یو سوتر مطلب خو شي کنه نو دې سیمل کې دې سړي کې لیکيږي او ارکیټیکچر کې بیا دا شاته لیکل کېږي په دې باندې پوه شي که څنګه دا بیا راټکول غواړي دا بیا د وخت سره بخپله باندې ازده شي صحیح شو کنه دا به د وخت سره بیا څه شي ازده بشي نو دا اوس مونږ څه وکړل لکه مونږ صرف دا وپېژندو چې دا یونټ کنورژن سوتر چې دی دا څه شی دی که نه لکه موږ دلته ولیکو سوتر به ولیکو بیا دې خبرې له به راشو نو یوه انچه ده په 8 باندې ډیوایډ یولنۍ انچ څه ډیوایډ ده ٹھیک شو کنه 1/8 څه مطلب شو یو سوتر ٹھیک شو کنه نو موږ خو پته ده چې is equal to 1/8 د دې نه سره راځي 1.125 دا به دې ډیسیمل کې راځي صحیح وګه صحیح نشو دا په ارکیټیکچر کې دي خبرې ده ارکیټیکچر کې 1.225 واو نو موږ خو دې څه به څنګه وایو چې یاره 200 تر شو کنه نو چې موږ 200 تر وایو موږ به ضربونه خو نشو ورکول نو موږ سوي چې یاره اوس به دا یو بس شي په 4 باندې وایي نو دې ته موږ سوي چې دا څه ده 200 تر دی سوتر وته دا کې ولي کو برجو ها دا خو یونټ ته دلته به سوتر ولي 1 2 ٹھیک شو کنه
نو دې څه مطلب شو دلته کې از ایکوال ټو دې ډبل ا د لاسه په دوه کې ضرب ورکړه چې دغه دی راځي کنه راځي ضرب 2 صحیح شو کنه لکه دا 1 over 4 نه هم دغه راځي از ایکوال ټو 1 over 4 ها اوس خبره 300 در روانه ده سره روانه ده 300 نو مونږ وایو کنه چې په یو انچ کې 800 ترې نو 300 تر به مونږ څنګه حساب وو 3 over 8 به بیا خاص از ایکوال 3 over 8 نو د 3 over 8 ناراضي ځادل د سره ګوره از ایکوال ټو 3 over 8 صحیح شو کنه اوس مونږ وایو یاره 400 تر شو نو 400 تر خو چې یو انچ 800 تر ده نو 400 تر خو نیمه انچ شو دا د نیمه نه لږ کمی نه نیمه نه لږ سیوا دا به نیمه لږ سیوا السلام علیکم ٹھیک شو کنه دا 360 ډیګری شو 75 وایي تقریبا دې لږ سره نه زمو خدای نه لیکل کېږي دا څه نه دازي کې به تبه انچو ګوري دا کنه لکه د نیمه نه با سرګل کې خدای به دا کنفیوز کېږي کنه صحیح شو نو دا دې پیمانه شو ها اوس دا پیمانه جوړه څنګه دا ګورو وته ان شاء الله ونه ورېټ شو ونه ورفو شو نو مونږ وایو اوس 400 تر د خبره شي چرته شي 400 لکه دا 300 تر شو کنه اوس 400 تر به څنګه دي نو 400 تر چې دا ونه ورټو یعنی وای چې په 2 ډیوایډ صحیح شو کنه بالکل نیمه لګراشي نیمه اوس 500 تر ده 500 تر ده 500 تر موږ څنګه دي 5 600 تر اوس موږ څنګه دي 6 نه کنه 6.7 3/4 سبه لیکو 3/4 به لیکو 3/4 دا به سوچ داسې چل دی دا بس دا بیا راټکې نو ها اوس به شي 7 over 8 بشي صحیح شو 7 over 8 او چې اته لیکو نو بیا به یو انچ پوری شي 1 بشي ٹھیک شو کنه نو څه دا ګوره ها is equal to 1 over 2 decimal के संग लिखी दिस is equal to 5 over 8 is equal to 3 over 4 is equal to 7 over 8 او ون خو په خپل ون راځي اوس بوشه په خبره نو دا زموږ سره څو دا زموږ سره ارکیټیکچر کې دا خبره او دا په ډیسیمل کې دا پوه شو به خبره کنه نو دا پیمانه یادول دي سوتر وایس دا موږ پیژندل دي ځکه زموږ سره زیات تر حساب په سوترو کې راځي او په ډیسیمل فیټ لکه دا اوس دا دلته چې کوم قیصر راغلی ده کنه اشاریه 125 سوتر نه دی دلته ښه دلته انچ ویلې کېږي څه ویلې کېږي اشاریه 125 انچ ویلې کېږي دلته ګوره ښه سوتر صرف په ارکیټیکچر کې ویلې کېږي پوه شئ په خبره دا سوتر دی او دا سره نو دی ویلیو انچ ده او دلته کې سره سوتر ده ښه डेसिमल की वैल्यू पे इंचनो बांधी हिसाबी आउल पे इंचनो सूत पे हिसाब सूतर دا لکه چې په डेसिमल کې دونه د انچو نه خواته به نور څه نه ویلې کی کوم شی خبره کا څنګه دا دی اته سوتر وره هیڅ راغستې ښه یو انچ کې اته سوتر په یو انچ کې اته سوتر دي نو دا موږ د دې سره سکو سټډي و سره هم کو صحیح کو سره سټډي و سره کو ها ټیک شو که ټیک نه شو صحیح شو
اوس دلته کې دی بیا دا ام خبرې کوي خو هغې له بیا وروسته ځو خو چې صرف په دې خبره مونږ پوه شو چې دا زموږ سره څه دي سوتري دي عمره پوره ده ته څنګه یې اوس دغه پوره دی نه وایي چې اسنه بیا ذهن کې ذهن کې به دې نه کېږي که مونږ په یونټ سیسټم باندې ځان پوه نه کړو نو مونږ بیا نه پوهېږو په خبره ها ځکه چې مونږ دوه سیسټمه به وایو یو به ام کې ایس به وایو یو به اف پی ایس وایو کم به وایو MKS FPS MKS یعنی فوٹ پاؤنड سیکنड اول بزن باندې پوهاګو بیا به سره ځان په میټر هم پوهاګو میټر کیلوګرام سیکنड صحیح ده اوس موږ په فوټ کې خبرې په څه کې روانې دي په اف پی ایس سیستم باندې موږ لګیاو صحیح ده صحیح تاسو دا ویډیو ریکارډ شو خپه غوړه پیګر سره دې د به وګوري ښه چې په یو انچ کې اته سوتره څنګه وي اوس پکې بیا به کې دا مایکرو سوتره څنګه وي نو دونه کچې ویلو ته مزه خدا شته دې به دې ځان پوه کا چې نو ته بیا وروسته اساني ښه ځکه چې تک بیا دا مایکرو سوتر کې ګورې دا هر ویلو با دا په ټو باندې ډیوایډ کیږي په ټو باندې ډیوایډ کیږي او خان د پوره حساب دی بیا جوړیږي نو خیر دې ته دې لیوله پوری وګوره صحیح ده نو دا تاسو سره ایکسل شیټ کې به دا فایل خو تاسو سره دلته نشته دا تاسو سره په ویډیو کې راغی صحیح ده کنه